السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، په دې هیله سره چې ټول به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. نو که زموږ د یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او پر څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ او آل بټن انتخاب کړئ، ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته له هر چا څخه اول در ورسیږي. او نو نن درته په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې حاضر شوی یم چې ډیر دوستانو راته میسیجونه کول چې موږ ته دغه طریقه وښایه چې څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د خپل ملګرو لیست یا فرینډ لیست پټ کړو. نو نن درته دغه طریقه درښایم. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. او راځو ویډیو نوره نه اوږدوو، خپلې طریقې ته راځو. طریقه شروع کوو. نو لومړی به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. کله چې خپل فیسبوک ته راغلی نو را به شئ دغه ځای کې به په دغه پاسنۍ دریو کرښو باندې کلیک وکړئ. نو لاندې به راشئ په دغه سیټینګ اینډ پریویسی باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې سیټینګ اینډ پریویسی باندې کلیک وکړو نو را به شئ دغه ځای ته سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. او کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو نو را به شئ پریویسی سیټینګ ته، دغه ته د کلوب نشان ته به راشئ او دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ولټوئ how can see your friend request how can see your friend list به تاسو ولټوئ. دغه ده. نو تاسو به دغه ولټوئ او په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ ستاسو دغه اپشن چې دی، دغه چیک مارک چې دی، دغه به یا په دغه ځای کې وي او یا به په دغه ځای کې وي او یا به هم په دغه ځای کې وي. نو دغه چیک مارک به تاسو آن لیمې ته واړوئ. دغه ته دغه چیک مارک به تاسو دغې ته واړوئ، آن لیمې ته. آن لیمې کې چې کله تاسو چیک مارک واچولو نو را به شئ د فیسبوک څخه به بهر شئ. نو دغه وه د فرینډ لیست د پټولو طریقه. نو ستاسو اوس د فرینډ لیست چې کوم دی هغه پټ شو، څوک یې نشي لیدلی چې تاسو څومره ملګري لرئ. نو تر داسې نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.